1 2 3 चिरवचे शिनमिकडे वाचे कवाले का गोड़ और लगा था कवाले का नंबर दे दे शाबे वाह खबर है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अपने شي تاسو خو گیم تم ناسي خو مونږ د دین مهنت باره کې راغلی یو او تاسو د محلي چې راکم جماعت دی دې ته مونږ په تبلیغ کې راغلی نو زموږ ملګري خو اوس هم ناست دي خبره کوي تاسو که مونځ کړی خو ښه خبره ده که مونځ هم نه کړی لاړ شئ اول مونځ وکئ بیا که د هغې نه پس تاسو هر څه کوئ او زموږ ملګري ناست دي اوس هم خبره کوي او ماښام به م انشاءالله د مونځ نه پس خبره کېږي نو تاسو کوشش وکړئ چې ماښام مونځ نه جمع د جومات ته راشئ صحیح ده ٹھیک شو ماښام به انشاءالله مونږ وکړو او مړه گیم دی کېږي به بل څه ټایم به دی چې راځئ ورانه څه پکار دا وي چې دا واړه تا د لډونه منې کړی دی ګوره زمونږ کار دی خلکو ته ښې خبرې رسول مونږ به خلک د بدو نه منې کوو او ښو ته به یې رابلو او هدایت چې کوم دی د الله په لاس کې دی دوی چې کله د مونځ سره عادي شي او د جومات سره عادي شي انشاءالله دوی به خود دا غلط کارونه پرېږدي که څنګه یوه خبره دا ده خلک دې په دې نه خفه کېږي چې یاره دا داسې واغسې دا ښه لاره ده ولې چې هر ټایم به پکې پاودس کې او چې ډېر نه نو دا سبحان الله والحمدلله دا ذکر خو د الله د علمي بړایي خو به خامخا کې صحیح چې ځو ټایم ډېر کم دی چې دا محله ختمه شي ښه راځئ استغفر لکه دوی بیا راله مړه د دوی بل څه کار نشته یار ته به چې مونږ هندوان یو بس لاړ شئ مړ کړ چې هندوانو ته راکوئ یار کا مړه بیا تبلیغ بیان را روان دی د دوی بل کار نشته دی راځئ چې الکه ودرېږئ دا ملګري خو تاسو له راله زمونږ دا کم ملاقات چې دا د دین په نسبت سره وشو او یو مسلمان چې د بل مسلمان ورور سره مصافحه وکړي لاس میلاو کړي نو الله پاک چې کم دا کج ګناهونه دي دا ورته معاف کوي او غټ ګناهونه چې کم دي دا په توبه سره معاف کېږي بل په مونږ او تاسو باندې الله پاک ډېر فضل و کرم کړی دی چې مونږ یې مسلمانان پیدا کړي او بیا یې راته دا عظیم الشان کلمه را نصیب کړې ده چې الفاظ یې څه داسې دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو مونږ چې کله دا کلمه وویله نو مونږ د الله پاک سره دا وعده وکړه چې ستا حکمونه به منو او ستا د نبي صلی الله علیه وسلم چې کومې طور طریقې دي هغه به په ځان کې راولو نو د دې محنت باره کې زموږ جومات راغلی ستاسو دې محلې ته خبره سټارټ ته اوس هم زموږ ملګري خبره کوي که تاسو مونځ نه یې کړی نو لاړ شئ مونځ به وکئ او که مونځ هم کړی نو ماښام به انشاءالله بیا هم خبره کېږي نو ماښام بیا تاسو کوشش وکئ چې جومات ته جمع له راشئ ټیک ده مونږ مخه دا کوو صحیح ده مړه دوی ته د خیال لرونه جومات ته نه راځي په خپله باندې او دوی راځي موږ ته د تبلیغ خبرې کوي یاره مړه خو یار تا عجیبه سړی یاره د هغه کار و مونږ ته د الله خبره رسول اوس زمونږ خپل عمل دی چې عمل پې کوو که پې نه کوو یار لکه داسې نه ویم داسې مطلب مې نه دی خو که په کلي کې جګړه شي نو اول به پکې دی مولوي سي شیطان او پکې دی کوي او راځي دلته موږ ته د تبلیغ خبرې هم کوي نو داسې سړی مې والله بیخي بدي شي نه مې لګي یار خبره وکړه اوس تا خپله خوخه رقم منې ومنه او که نه منې خپله راځئ بس پرېږدئ راځئ چې راځئ مړه ورځ ملګرو زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې په موږ ټولو کې کمزوریانې شته او په هر طبقه کې کمزوري خلک دي خو په کار نه دی چې موږ د هر انسان باندې تنقید کوو به تبلیغ والے که وګوري موږ ته د خپل ځان خبره نه کوي موږ ته د الله او د الله د دین خبره کوي نو که موږ د هغوی سره ملګرتیا نه شو کولی نو په کار ده چې موږ یې سپکاوی هم نه کوو بیخي احترام یې کوئ او نور کمې پیشې چې کم دی دا په هر انسان کې شته انسان چې کم دی هغه الله پاک ډېر کمزوری پیدا کړی نو که په ویډیو چاته څه تکلیف رسېدلی
نو د هغې معذرت غواړو او باقي ویډیو چې کوم دا موږ د اصلاح په طور باندې کړي. والسلام. کوي فالو کوي او سبسکرایب کوي بس.